د سهار وخت پیجنو نه د ماخام وخت پیجنو هغه د بادشاہ چرګانی بادشاہ چرګان ساتلیو نو هغه به د شپې په 2 بجې بانګ وي نو وین زبلاړه بادشاہ به را پاسولو چې تهجد وخت یو ورځ هغه چرګانو چرته 12 بجې بانګ ویلې نو وین زلاړه بادشاہ را پاسولو چې صاحب وخت ا بادشاہ چې کتلی دا خو وخت لا ډیر دی نو بادشاہ ورته قتل کردن لازم است اوین زه ته استا قتلول لازم دي ځکه چې د 12 بجې زرا پاسول اوین زه ډیر پریشان شو چې اوس بادشاہ حکم وکړو چې استا قتلول لازم دي نو دا خو به ما وجني نو زیب النساء نامه و یو خزا نننی اخبار کې وګورئ دا نرخزیان خزه وې دا زمون خزه نرخزیان دي بل په شرمونو خو شرمې دی او خزو توای چې کروجی نسی پروژه کې دا په شونډه چې سرخی لګی دي سره روزه ماتيږي ګورئ په خبره پوهیږي شرمېدلی خو یې او که خیر نور با شرمېږي ابل ورځ را یو په مخ راغی وای چې ډېر ځان پټ را پټ کو او زه په نیغ ورالم او تلنده ورپسې وا دا بورکای چې بار نیولې و نو وګدو د نوکانی او تک سره کړی د مان تپوسم کړي یو ځلې چې مولانا صاحب دا نوکونو پاله شکر دې زمون کور والا خو نه کوي خو ګناه شته کنه نو اسوما شرمېدلی خو یو مونږه خدا په شونډو باندې سرخی رو جدار خزه د پاره دا اجزا لري او دا بیا دنه چې تیریږي د سر روزه ماتش دا په نکونو پالش سره کما خزه کمونس کوي د پالش سره او 10 نه کیږي چې او 10 نشو مونز نه کی غسل نوزي ټول عمر بدا خزه په غسل نو عرض می داو څه خبره می کوله اوین زلاړه زیب النساء ته زیب النسام خزر اوین دی ورتل غرق شو وی ولی بادچرګانو غلط ټیم بانګ ویلې دی چې بادشاہ میرا پاسولو هغه قتل کردن لازم است اوس خو به ما سبا وجنی زیب النساء ورتل غم مکوا سبا له زیب النساء راغو بادشاہ ته وکالت کوي د 302 کې سونو وکالت به کول ورته تاسو ویلي دي وینځه تا وې دې زه به وخت پاسوله مال چې قتل کردن لازم است نزیب النساء ورته وی چې بادشاہ قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را ای پری پہ کرچی داند وقت صبح و شام را قتلول خو د دې چرګانو په کار دي چې د بادشاہ ټوله غوړې زیړې اخلاص کې او تر اوسه د سبا او د ماخام وختونه پیژنه دا وینځه غریبه د سبا او د ماخام په وخت څه پويږي خو چرګ بانګوي او رااله تیرا پاسو بادشاہ والله ټیک وې دا ډېر کوی دا ټول چرګانه لال نن د ماخام په ټیم کې تاسو مولا ته کنځلې کوي چې بیړه دې غر کا شا مړای دې اوچا شا بانګ نه وې غرق دې کو وخت شوه دې نو مړای ستا ولې نه غوسیږي چې د دنیا غوړ زیړ دې واله تر اوسه تا ماخام ټیم نه دې پیژندل کته ماخام ټیم پیژنې ستا مولا ته اجت څه دې او ټیم بشوي ورته به وګورې روزه به ماته کې که بانګ ویو کنه که مولا بانګ نه وي ته به تر ماسخوته نه ناشته روزه باندې ماته ته سټه دی وزا ته داسې لکیر کا فقیر اوس مولا به بانګ نه وي سحر نو ته به تر غرمې روټای خوري زه اوس مولا یعنی مولا ود پاتې شو ها جی مولا ود پاتې شو بانګ نه کیږي نو چې ته نور راوخېږي مولا به بانګ نه ویلو ته به روټای خوري یا مولا نشتا یا اچانک په سچلو شو او په جمعات کې بانګ نه وای نو تا به شربت مخه تایخه مولا به بانګ نه وای ته به روزه نه ماته د دې وجنا اوقات څنګه چې موز فرض ده دا سې د موز وخت په جندل فرض
څنګه چې روزه فرض ده داسې د روزې وخت پیژندل فرض ده. وخت به دې پیژندلی چې ټیم وشو بس روزه به ماته کې، خو تاسو ټیم نه دی پیژندلی نو بانک ته انتظار کوئ. اسې نه چې د ملا د پیازه زامن ځان نه جوړه کړي دغه د بانک نه دی ویلی ما وخت پیژندلی دی. تاسو په وخت څه پوهېږئ؟ تاسو وخت پیژنئ؟ تاسو وخت نه پیژنئ، مونځ نه پیژنئ، ملا نه په جومات کې به غټ غټ سنډاګان ولاړ یئ، یو در کې داسې نه چې مخکې شي او مخکې مونځ وکړي، یو در کې داسې مړی پروت دی یو نشته چې جنازه یې مخکې وکړي، ښځه او سړی نکاح تړل دي ملا نشته، یو در کې داسې نشته چې ایجاب او قبول وکړي. نو تاسو اوقات نه پیژنئ، بانک ته به ګورئ خامخا. دا هغه خلقو دپاره دی چې چا وخت پیژندلی. نو ما ته د حکومت نه خو ګیله ځکه نشته چې د حکومت هر کار دغسې دی. ګیله راته د هغه خلقو نه ده چې خم خلق یو طرف ته خو د کارغه غوندې مخوکې سنډي او بل طرف ته غلم خوري. د هغه خلقو نه ګیله ده چې حکومت اعلان نه دی کړی مونږ روزه څنګه ونیسو. نو پرون حکومت چې کوم اعلان د بجټ متعلق کړی دی نو تاسو ټولو ته د مبارکي او خدای پاک دې ورسره تاسو ټول بختور کی. بجلی 10% ګرانه، سوئی گیس 10% ګران، पेट्रोल 10% ګران، ملازمانو لای پسترګو کې خاورې ورواچولې، 120 روپۍ تنخواه ولا زیاته کړه. بل طرف ته په بجلی نو ملازمان نن خوشحال دي چې تنخواه مې زیاته شوه، تنخواه مې زیاته شوه، تنخواه دې زیاته نه شوه، کور دې وران شو. هغه 80 روپۍ ستا پلار به نشي پوره کولی، په رشکو کې، په لارو کې، په بسونو کې، په ریل کې. تاسو خیال راغی دی؟ نو ډېره ښه ده، خدای دې دا تاسو ته مبارک کي. مونږ ته هېڅ فرق نه پرېوځي که چا د 9 روژه نیولې وه او که چا د چهارشنبې نیولې وه. خیال م راغی؟ تاسو پوهېږه او کارم پوهېږه، بیا مو مبارک شه، بیا مو مبارک شه. انشاءالله هره ورځ به در کې نوي نوي غشي نه نوځي، هره ورځ یو زخم بسټی هغه بلا جوړ نه چې بل غشه سوره بدر کې جوړ شي، بل سوره بدر کې جوړ نه چې بل سوره بدر کې جوړ شي. یعنی یو طرف ته په ما خوده بجلی ګران شي، یو طرف ته په ما خوده سوی ګیس ګران شي، دریل کرای دی را باندې ګران شي، ځکه چې غریب خلق پر ریل کې سفر کوي، مالدار خو په جازونو کې ځي. یو طرف ته خو دې په ما دا ګران شي، بل طرف ته سرمایه‌دارو ته دی چې کوم مراعات ورکړي. دغه وزیرانو ګورئ د 5 لکو روپو موټرې ورته راغوښتي، هونډا اکاټ موټرې دیله. کار یې څه دی، روزګار یې څه دی، د ملک له فایده څه ده، د قوم له فایده څه ده، هغه وګورئ. بیا بنگلې، بیا داغي د بنگلو خرچونه، داغي بجلی، داغي بیلونه، داغي ټیا ډیا، دا دومره عظیم بوج ستا د لاسه په دې قوم. نو بیا هم پایا کې نه پرېږدې چې چېرته د بجلی پکي ته کېنني، د پکي بجلی دې پې ګرانه کړه. بیا دې پې را مقرر کړي مېرګندان دي چې په غلطۍ کې چېرته 1000 روپۍ بل راشي او وایي جي ما خو بجلی نه ده بله کړې 1000 روپۍ بل، وایي بل داخل که بیا جګړه کوه. دا قوم دی په رنگ رنگ کې الله رانیولی دی. زما عزیزانو خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ، خدای ته وجاړئ، خدای ته سجدې ولګوئ، اله به خلاصېږئ. کینی زما دې په خدای قسمی پرون یو ښځه راغلې وه، ما ته وی مولانا صاحب بیګار او جمم په نهر نیوی، لور و ورسره وړه غوندې. ویل والله که مې دې لورم بیګا څه خوړلي، سړه اوچه روټۍ په لاس کې واغی پړه. نو عزیزانو تاسو ما ته ووایئ چې
او سیگی چرته ویل پلانی ځای کې نو پلانی ځای کې لکپتیان کروڑپتیان اوسیږي د دنیا د معاشونو مالکان اوسیږي مالغي ویلغیم والله که تپوسم کوي نو دا یاد لرئ چې دغه روجې به زمون کپری چی کپری دا روجې به ستاسو وینې سکي او دغه روجو به په دې مرای کې درته زولنې اچولی یو جهنم ته به روان کړي چې ستا په خوا کې یو غریب نهر روجه نیولې وه شپه هم نهره تېره کړې وه ورځ هم نهره وه او تا په کور کې نری غوښې پخېدې بیا د ناغې په ورځ ستا په کور کې چرګان پخېده او غریب در پورې نهره روجه نیولې وه زما دې په خدای قسمي چې دغه روجې به موږ د پاره وبال جانی او دغه روجو به د مرای نه نیولي جهنم کې به موږ تاسو خیال څه دی ار یو شي کې یو فلسفي د خدای دا ټول کائنات چې دی دا بے غرض نه دی جوړ دی ټول یو غرض د روجې غرض څه دی د روجې غرض دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي چې ته وږی شي اوس تاسو وګورئ د تندې ته یا لوږې ته نو چې ته وږی شي نو سبا چې ستا مخکې څوک سړی راشي او درته وایي چې جی وږی یم نو تا سره به فکر راشي چې واقعي لوږه ډېر خراب شی دی هغه ورځ چې ما روجه نیولې وه او زه وږی وم نو ډېر لوی تکلیف راته داسې به ده تمي نو سره هم به پرې وکړي تږی شي نو د بل د تندې احساس به در سره پیدا شي خدای ته څه فایده کیږي چې خلق ټول د لوږې او د تندې مړه کوي خو دې کې راز دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي یا ته تږی شي او د بل د تندې احساس در سره پیدا شي نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د ماښامي ټیم کې تاسو وګورئ بعضې جوماتونو کې غریب سړی لوټه غوندې کې چېرته اوبه پیدا کړي یا شربت پیدا کړي جومات کې تاسو منځو کې یو کور ته ځان رسوئ سکواشونو ته یا خخ شربتونو ته یا چارونو ته یا دا تصور هم در سره چلی کېږي چې دا غریب دی لوټه کې خدای چې ګوړه یې چولې ده که چېرته چا وله واوره راوړې هم دا او که نه چې یا د کور ولا ته یو کټوره شربت راوړې او تم ور سره کېنې او هغه سره روژه مات دا فکر هم چا سره شته او ماښام دی عزیزانو روژه ماتې دی او الله که څه راسره شته هر یو سړی لکه سنډي او جومات نه بهر ځي نو دې وجې نه په ارام کښېنئ په دغه روجو موجو خدای راستي که نه جنت ته مونږ ځو او نه چې دی جنتونه شته یا د شپې ختم کې ولاړ یا پیزانو پسې نو ړومبی شپه چې دی ونښلی او په دویمه شپه چې ګوري بیا 3 صفه نه یو صف ولاړ ولې هلکه بېګا خو جومات کې نه وی و یاره دا اوږدې تراویې وې والله که ورته ټینګېدی شو ښه ده نو قیامت په ورځ به خدای زه الله به وایي زه ستا بښنو ته هم نشم ټینګېدی ته چې زما قرآن ته 1 ګنټه په 24 ګنټو کې نشوې ودرېدی نن ستا بښنو ته هم زه اوزګار هغه جومات لټوئ چې چېرته انجن مولایي او په 10 منټو کې هر څه خلاصوي دې مونځ نه څه فایده شوه دې تراو نه څه فایده شوه نو زما عزیزانو ښه په غور ورته سوچ وکئ چې دا روجې یا دا منځونه دا ټوکې نه دي دا ټول څیزونه یو خاص غرض لري خاص سر لري خاص فلسفه لري بله خبره ده چې ته په کوم ملک کې اوسېږي دې ملک کې هر څه شرمېدلي دي منځونه هم پکې رواجي او نمایش او د دکھاوې منځونه دي رمضان المبارک کی خاطر دغه واورې به ډېرې ملاویږي او رمضان المبارک احترام د هوټلونه به بند دي رمضان المبارک کې هوټلې بند دي مرین بند دی نتګلی هم بند ده
एप्टाबातम बंद है। हाँ जी, मरी के साल दे न तगलाई के साल दे राशि दलता दे होटलों के गरमा यौ बजाऊ गोरी दा बार मोटर वलाड़ी दलते मजिस्ट्रेटान मुकर्रर करी दी दा गुंडारी गुंडारी अगर अगर जी से दा वक्त से ना 3 बच्चा 6 फुट की यो मैच तेला दन लगे दा सब्जी तक 3 बच्चा 6 फुट की यो मैच तेला दन लगे द जान और द ग्रीन होटल रोजा खारों वाली 3 बटा 6 फुट की यो मैच तेला न दन लगे सरमायादार और गट संडाल खुनिजदे नस्ता पुलिस वर्जी और नस्ता मजिस्ट्रेट वर्जी दा मोरमड़ी प्लारमड़ी रेड़ो वाला ख्वारान गरीबान दुकानदारान दग पसेराच 3 बटा 6 फुट के द रमजान 3 बटा 6 फुट के और सड़े दनना का होकद सब्जी मार्केट लोय लोय अड़तियान दे दनना कच द चा दलासा दौर वले रा रवानी दी द फ्रूट मंडई लोय लोय अड़तियान चाच पयौ यो पेरा द निम्बुआनो द ट्रक के यो पेरा के 3 लाख रुपए गठी का अगीदम दननकड़ा ब्यास्ता 3 बटा 6 फुट चेदा माता बसरो चिशम कबूल दा ओ कचरे सरमायादार मालदार रईस अगर जुर्म कई अगर द पारा द मुल्क पर कानून के एच दफा निश्ता और गरीब द पारा द मुल्क पर कानून के दफा दा रोजा खोड़ा गलत दफा दा जोम दा गरीब मजदूर द सरकुनो दे रोजा खोड़ा और द बंगलो दे संडागान रोजा खोड़ा तासो पैमाने हुए तासो प्रेदा दा द सीएडी डेरी चे वाला वर्जी चाला दा दे पसूरत बरात पर कुरान लास की दी और दुई दे द खुदा पर जात कसम उखरी चे द बंगलो खलक रोजा उखरी अगीला सुमर सजा और कोल पकार दी और चे द बाजार और द सड़क मजदूर रोजा उखरी अगला सुमर सजा और कोल पकार दी नुकम्मल की चे द इंसाफ जनाजा होती हुई कम्मल की चे इंसाफ नहीं कम्मल की चे इंसाफ दाई चे कचा तला दे इंसाफ पलास के दरकड़ा नखपल खर और दबलास बराबर की तू नालत दे हम पदा से मुनसिफाइशा चे दा हक है तब बातिल वर्ता गुजर की कम्मल की चे दे इंसाफ जनाजा होती हुई अगर मल्क बांधे बदरियाबू ना न होची नंस्ता मल्क के लोड शेडिंग वाले दे दरियाबू ना दर बांधी उच चिप उमर की चरेदा खाते नवे शेवे नन दर बांधे आसमान उच दे जमका दर बांधे उचा दा दरियाबू ना दर बांधे उचती दागा उरज इंतजार कई ची दस्कलो उब दर बांधे उची शी और दा मल्क बा पतासु करबला जुड़ीगी बच्ची बम तड़पियावीगी और यो गुट उब बदरता न मिलागी कदे खपलो करतुतुनु ना और खपलो अमलुनु न बाज रा नगलई द खपल शैतानत न बाज रा नगलई नु द आसमान रूख दरता खनदे तूफानी नूह हम दरता जोड़ो शी और तूफानी लूतम दरता जोड़ो शी सरद जमकिम आसमान तम उचतोले शी और आपुटा कोले मुमशी आओ तूफान दर बांदेरा वस्तल और द बचा कच सरम तबा कोले जबाजिदान अर्ज में दाओ चावल खो अर्शिता द इंसाफ पर नजर गोरे अर्शिता द इंसाफ पर नजर पदे रोजा के ता उगो रही था सुबाजी सड़ी जान न बदमाश किया गोंदी जोड़ खड़े गरीब सड़े बरौनी सी 2 सपेड़े बे हुए दा गरीब सड़े 10 सपेड़े हुआ को कद दे बदल के मोतबरम यो सपेड़ा वहले करे कजान न उचत सड़ी तम यो सपेड़ा और कोले शी नो खैर दे कदा गरीब दे 10 सपेड़े हुआ और का गरीब चिचान दे स्तरग नसवजी आदे बे गुनाह वालो और चिचान दे स्तरग स्वजी काफिरन वगत सजदे लगे दादे रोजा दादी मुंजुन दी
دا د بزرگی دا د خسړی ته وای تواضع ز گردن فرازان کوست تواضع ز گردن فرازان کوست گداگر تواضع کنن خوی اوست وای غریب سره که غریب خبرې کوي داغه خو کارم دا ده غریب سره خو غټه خبرې کولې نشي کمال دا ده چې عمل د امیر سره سرمایدار سره عاجز خبرې وکي دا کمال لوی سره چې کوم غټه خبرې کولې شي او غټه پریدي او عاجز خبرې وکي دا کمال ده غریب سره که غریب خبرې کوي دا خو خویم دا ده او کارم دا نو زما عزیزانو دعا کوي چې یا الله زمونږ د نفس اصلاح وکا مونږ ته هدایت د نیکۍ وکا او د اسمان رخ راته خکا خدای په اسمان کې زمونږ د خیر فیصله وکا دا ټول فیصله چې کومې په ځمکه حاوی کیږي دا په اسمانونو کې کیږي دا دعا وکړئ چې خدای زمونږ د خیر فیصله وکا په دې ملک تاسو وګورئ نن روزه ده د روزه آغاز سردار کونین صلی الله علیه وسلم تا شوه دین وړاندې امتونو باندې روزه فرض وي دین وړاندې قومونو بم روزي نیوي د ارچا خپل شان عزیزانو په دې روزه کې ډېر فکر کوي چې جبم غلط او نه خوځي غیبت نه کوي غیبت دې ته وایي چې یو سړی کې یو بدکار وی او ته پشیشاو وي دې ته غیبت وایي دا د زنا نم زیاته ګناه ده یو سړی کې یو ګناه شته او ته پشیشاو وي دا د زنا نم سخته ګناه ده یو سړی کې یو غلطی نشته او ته پشیشاو دا بهتان ده بہتان دا غینم پس لس چند اوچتا گناہ نو پروجہ کی غیبت کول بلا مسئلہ دادا چی پروجہ کی نا ایسی غیبت کول دسی گناہ دا لکا مڑ رور چی در تپروتی او دا غی غوخی خورے لگی آئے مڑ رور در تپروت تے او دا غی غوخی خورے لگی آئے دا بل سڑی دا پشی شا بد ویلو گناہ نو دے ټولو نا اجتنابو کئی ځان ته وساتئ دعا کوي چې خدایا خو ته مې مخکوا بدو نه مې محفوظ وساته دا اندن او جوان طبقه چې کوم د خدای د قهر شکار ده په دې ملک د خدای د قهر شکار ده خزه او نر د خدای د قهر شکار دي خدای ته ورته آسمانی اسباب جوړ کې او پرای راست راولي عزیزانو نن مونږه د ډېر سخت بحران نه تیریږو لګیای اگر چې مونږ سره خیال نشتا نه د سبا په وجه پویګو نه د بل سبا په وجه پویګو نه د بل سبا په وجه پویګو نه د سهار وخت پیجنو نه د ماخام